د پښتون ټي وي ټولو لیدونکو السلام علیکم. شمالي وزیرستان کې په پاک افغان پوله بار لګولو کې مصروف سکیورټي فورسز اهلکار باندې افغانستان له اړخه ترهګرو حمله کړې چې پکې 3 اهلکار شهیدان او 7 ژوبل شوي دي. ترهګرو ته هم د درنې مرژوبلې ورواوړېدو اطلاعات دي. د آی اس پی آر له لوري جاري شوي بیانیه کې ویل شوي چې د تحصیل د خېلو پاک افغان پوله الوړه سیمه کې 80 نه تر 80 پورې ترهګرو د افغانستان د اړخ نه د خاردار تار لګونې د سکیورټي فورسز په اهلکار حمله وکړه. بیانیه زیاتوي چې سکیورټي فورسز د ترهګرو حملې ته سمدستي جواب وویلو او ترهګر یې د درنې مرژوبلې سره واپس افغانستان ته په تېښته مجبور کړل. آی اس پی آر وایي چې ترهګرو حمله کې د پاک فوج 3 اهلکار لانس نایک علي، لانس نایک نذیر او سپاهي امداد الله په موقع شهیدان او 7 اهلکار ژوبل شول. فوج وایي چې د هر قسمه چیلنج او مشکل باوجود به په پاک افغان بارډر د بار لګولو عمل جاري ساتي چې دا شان به پاک افغان پوله د ترهګرو تګ راتګ مخه ونیولی شي. یاد دې وي چې 3 ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان ضلع انتظامیې الواړه سیمه کې میشته عامو خلکو ته د کورونو خالي کولو حکم کړی و او موقف یې دا خپل کړی و چې په پاک افغان پوله د بار لګولو په وخت د ترهګرو د حملو یېره ده.